بسم الله الرحمن الرحیم. راځي مسور ته لینک ډاکومنت راوځي څه لیکنه وکړو مساوي رند font option text effects ټیکسټ فیل کې مو دا برخه خلاص کړې سولای سره ګریډینټ مسل بول چې درې رنگه سلو رنگ مطرح کړو. اوس راځو پرسنت سیټ ګریډینټس دا وچ د جوړ ډیزاینونه د ګریډینټ د دې څخه تکول چې استفاده کوي. مثلا زه داس رنگ انتخابوم یا دا رنگ انتخابوم. دا اوکې ورته درو رنگ څخه جوړ شوی تیز خامې کړی دا اوس دا اوکې دا اوکې نو راغی ستراله کنه دلته په کلیک بل راځو ټیکسټ افیکټس ټیکسټ فیل دلته راځو ګریډینټ فیل موږ لیکنه ټول انتخاب کړو په دې باندې بیان نه اپشن نه دی اخو ته موږ نه درکړل یا ټول انتخاب کړل صرف په داخل کنه انتخاب اوس براسه ټیکسټ افیکټس ټیکسټ فیل او څو ورسته په دا کې ماره دغه نه د خاصو رقم هغه ته انتخاب وي. اوس نو په دې کې بیا دا ډولونه دي سید په کاندور لاس ما به دا سپین راس نور شاوخوا بیا سور راس او څو کې ځکه کنه په دا ډول جوړ ده کړل خو اس نه معلومه ده ما به ختم معلومه یا ګور دلته براسو دته بزرنګ ورکړه پیج د سرنګ ورکړه زه وینست اوس دا به انتخاب کو رابطه هم دلته په کلیک وکم ټیکسټ افیکټس ټیکسټ فیل اوس نو په دې کې بیا دا جوړ شو ګور تر ځل ته رنگ انتخاب مثلا رالم دا انتخاب کړه په دې کې دا راسته کدا غواړي چې بدل کې دې ته ریډیال وایي اوس وګوره ورته د لینر په شکل راک لینر به دا سپین رنگ زو مثلا په داسې رنگ وایي اوکې کدا اوکې ګور په دا سره سپین رنگ به د سن راځي دا یو خو خامه وختي په دا غلي کې ول کې څون راځي هغه سره مولته کلیک کوم ټیکسټ افیکټس ټیکسټ فیل مرته هم څنګه وکړ ریکټنګولر راکړه دا به د مثلث دغه مربع مستطیل شکل دی نه دا انتخابوم ورته هم دا رنګ بدل دلته براس په دې کې به دا رنګ انتخاب په دې کې به سره اوس په دا کې اوس هغه سره لیکنه ډیزاین ته براس د دې رنګ بیرته ایستو دا باندې کلر صحیح سوس داش بدلته کلیک کوم ټیکسټ افیکټس ټیکسټ فیل دا خو ډولونه دي بل چې فیت بیا د شکل چې اره کم دی د شکل لپاره کاریږي په شکل کې تاسو چې اره کم په هغه ډول رنگونه سره جوړیږي مثلا څنګه دا بدل نه کاریږي ګوره په خط باندې تاثیر نه شي دا به زیسته کوم اوس راځم دلته یو شکل راوړم تاسو واس بیا سره مثلا زرا علم داس شکل برا دی اپشن ته براس فیل ته براس ګریډینټ فیل ګورا خبرې دي کنه وینه دا زړه پر کوم هغه سره ور سره جوړ شوی دی ته فیت وای او که زرا ازمل ته نورې هم دلته بیا شته معلومه ګوره دا بیا دا شکل لینر بیا دا شکل او ریکټنګولر بیا دا شکل اوس نو پدې کې دا جوړ شته صحیح سم بدلته راځم ټیکسټ افیکټس ګریډینټ فیل دا خو دا رنګونه اوس دا یو رنګ ست انتخابه مثلا رااله دلته په دې کې دا زاویه انتخابوم ګور دې سره دا انجیل کار نه کوي زاویه دور تام دا په کم ډول نه راکړه دا په ریکټنګولر دې کم کار نه کوي فیت دا په لینر کې کار کوي ور په لینر کې کار کوي دا سوزاویه وګرځو سوزاویه دا پنځه سلويش ورته هم دا څو کني وي اوس کې ته کې کمال ته کنه باندې دلته باندې په دا ډول باندې صحیح سو ورته اپشن دلته را جلا دا ورته نږدې کولم سي استقبالم سي دا یو رنګ به خيستو
دلته به راځو دې ته به بل رنګ ورکړو صحیح شو په دا شکل باندې په دې ډول باندې صحیح راځي یو ښه یو رقم بل ښه بل رقم بل که غواړئ چې تاسې رنګ اضافه کړئ اوس موږ دوه رنګه لرو نه دلته به راسئ اډ ګریډینټ سټاپ دې باندې به کلیک وکړئ اوس دلته رنګ اضافه شو دا ده بس صرف راسه رنګ ورته انتخاب کړو کوم رنګ وکړئ راغلی اوس بیا هغسې راغلی نه که ډیلیټ وي بس پر دا ډیلیټ ریموو ګریډینټ سټاپ دا ایسته که هغه لار نه وي اوس ته غواړئ په دا ځای کې بل رنګ اضافه کړئ ما چې کلیک وکړم هم اضافه کېږي صحیح شو که بیرته ایسته کړئ پر دې باندې کلیک وکړئ اوس نو دغه ګریډینټ سټاپ ته چې موږ رنګ ورکړی دی دا رنګ کوم رنګ دی دلته خو رنګ ورته مشخصولی شي بل د دا رنګ پوزیشن چیرې دی موقعیت یې د دې څخه تر دې ځای پورې دا اندازه څو ده 100 بس ته راځي ورته ټاکې اوس که زه غواړم چې درې رنګه منظم کښېږدم دلته به راځو دلته به بل رنګ ورکړم دا رنګ اوس دا غواړم چې منظم یې کړم مثلا زه راځم دا په شل دروم دا باید څو شي دا به دېرش کړه دا باید په شپېته باندې راشي نه چې اندازه منظمه وي بیا د دې هلته که نه سمېږي د دې لار دلته کلیک وکړئ هلته سمېږي او اوس دلته راځه دا به څو شي دا به 90 صحیح شو بس دغسې جوړېږي او اوس دلته کلیک وکړئ اوس بیا په دې کې تاسې هغه ډول درکوي په دې کې ته ما دا ډول پکار شي بیا هغسې کلیک دا نه وي ورته دا راکړي صحیح شو په هغه شکل باندې راځي بل دغه رنګ چې تا انتخاب کړی مثلا د مابینځ رنګ دا زه غواړم چې خام یې کړم لږ دا تیز دی نو دلته راسه ټرانسپیرنسي ورته ډېره کړم اوس خامېږي که نه خامېږي که بیخي دلته راولې بار داسې نرمېږي دا اخري اندازه ده دا تر دې بلا نه خامېږي وګوره دا خام شوی چې دا نور رنګونه ورسره ګډ دي دا دوه رنګونه نه دي داسې رنګ یې جوړ کړی دی بیرته هم تیز وي دلته تیز بل برایټنس هلته خو یې صرف رڼا ده نه رڼا او دغه د خط روڼوالی د څونه خامې څونه تیزی دلته بیا برایټنس رڼا ور اضافه کړه باره په سپین رنګ اوړي کوم رنګ اوړي سپین رنګ که دې خوا ته راسي کم یې که بیا تور رنګ ته ځي ګوره په کوم رنګ واوښت تور رنګ باندې واوښت هلته هم تور رنګ شین رنګ خو په تور رنګ واوښت بل لرو روټیټ وید شیپ دا خبره چې د دې سره کار نه کوي دا د شیپ سره کار کوي د هغه لپاره به تاسې څنګه وایي کنټرول ایکس دا معلومات به ایسته کړو دلته به راسئ یو شیپ به راوړئ مثلا زه راځم دا شیپ به راوړم او اوس په دې کې ګریډینټ استعمالوم دلته به ګریډینټ فیل ته راسئ دا ده په دې کې به داسې ډول انتخاب کړم اوس دا شیپ چې زه کله ګرځم رنګ ورسره ګرځي که نه ګرځي رنګ هم سره ګرځي صحیح دی ورته هم رنګ مو ورسره ګرځي نو د هغه دپاره به تاسې راسئ دلته به کلیک وکړئ ګوره دا خبر پاله شوې ده روټیټ وید شیپ دا به ایسته کوي او اوس راسه رنګ به نه ورسره ګرځي رنګ ګرځي یا رنګ خپل پر ځای دی نیستی ته معلومېږي نه رنګ خپل پر ځای دی ورته ګرځي شاوخوا اوس که تا مثلا داسې وکړې داسې دې راویستی بېرته غواړې چې رنګ ورسره وګرځېږي دا انتخاب کړه رنګ بېرته په هغه اندازه راځي که انتخاب یې هم دغسې دی که د انتخاب یې ایسته کړې دا مثلا داسې راویستلی و دا شیپ دې داسې کړو غواړې چې رنګ ورسره وګرځېږي دا ورسره انتخاب ګریډینټ فیل ته به راسو بل هغه څخه وروسته لرو دا د څه برخه وه ټکسټ فیل بل لرو ټکسټ آوټلاین دا به دا خبرې د صرف د آوټلاین لپاره دې دپاره به زه تاسو ته یو تور راوړم مثلا ډبلیو کنټرول ا ټکسټ فیل ته به راسو دا به سولایډ فیل کو یو رنګ سي ټکسټ اوس نو آوټلاین نو لاین نسته لاین که سولایډ فیل انتخاب سولایډ لاین انتخاب کړئ لیکه ورکوي کم رنګ ورکوي دا رنګ ورکوم اوس خو ستا ډېر کمزوره دی کوچنی دی تاسې به څه وکړئ دلته به ویټ ورته زیات کړئ صحیح شو اوس زیات شو لږ بیا اندازه غواړو په خط نو دې سره هم دا خبرې دی خمول تیزول صحیح شو دا خو هغه خبره وه اوس نو کمپاونډ ټایپ کمپاونډ بیا خپل مرکب ته دوه دانې دي نه دا لاین چې دی جوړښت په کوم ډول وکړو په دوو باندې بیا داسې راځي دا دوه لاین راځي او که داسې انتخاب کړې هر اندازه چې تا انتخابوله هغه ورته انتخاب کړه دا بیا درې دی صحیح شو بل په دې کې لرو ټایپ ډش ټایپ
په دې کې بیا کوم راسي هغه خو کمپاوند د دوه دغه لیک څخه جوړو کوم سټایل ورته ورګي په دې کې اوس ورته هم داسې راسي ټیک ټیک اوس کمپاوند سټایل هم لري ټیک ټیک کدا نه دي مثلا داسې په دا ډول بل کیف ټایپ بل لرو جان ټایپ دغه ته وایي دغه ځای نه دی چې دا ځای دې سره یو ځای سوی دی ته جان ټایپ وایي کیپ ټایپ خپل د تور سر ته وایي چې دا تور راغلی یا دغه ځای حضور ته هم څنګه وکړه راوند ټایپ یې سکویر یې کړه اوس وګوره دغه سکویر شو که نه دا چې راګرځي دا مخکې چې شو داسې ټیکې ټیکې وه اوس چې څلور کونجې شول حضور ته هم دا څنګه وکړه فلټ باندې په دې باندې تاثیر نه کوي که راوند انتخاب کړي اوس وګوره دا ګردیز وکړه اوس او دا داسې راوګرځېدل وینسته او که راسم دا څه ورته انتخاب کړم سکویر اوس وګوره څلور کونجې راځي بل جان ټایپ دا به کوم ډول راسي دا اوس داسې راغلی زه ورته هم دا بیویل دي دا راوند که ورباندې راویږدو ورته هم څنګه وکړم ملټری اوس وګوره کونجونه پیدا کړل لږ تاثیر ورباندې کوي زه به دا لږ غټ کړم دا څوکې ویني دا اوس ورته وګورم ورته هم دا څنګه بیویل یې وینې داسې کږې کړل لکه پرې سوي چې په دا ډول باندې که ورته هم راونډ یې که راونډ بیا راګرځي بیا داسې نرم لکه هغه تورې چې راتلل لکه دغه دا باندې دغسې صحیح شو د هغه څخه وروسته لرو بګین ایرو ټایپ بګین ایرو سایز بګین ایرو ټایپ این ایرو سایز دا خبره چې دا هم دلته کار کوي دا د شیپ سره کار نو دې لپاره به تاسو څه وکړئ یو شیپ به راوړئ انسرټ ته به راسئ شیپ باندې به کلیک وکړئ کوم شیپ ایرو دغه ته ایرو وایي وګوره چې لیکل د ایرو غشي اوس دا دلته راوړم اوس وګوره خبرې ورسره فعاله شي فعاله شوی که نه شي زه خو پله د ایرو سایز چې کوم دا به لږ ورته غټ کړو چې معلوم شي اوس نو بګین ایرو سایز ایرو ټایپ دغه چې شروع شوی دغه شي د دې ټایپ څنګه وي ډول یې څنګه وي زه ورته هم اوس خو شی نشته زه ورته هم څنګه یې کړم په دا ډول یې راکړه اوس په هغه ډول څه وکړم دا خو یې شروع ده یا دا ډول د دې اندازه څونه وي دلته بیا راس بیا بګین ایرو سایز اندازه یې دومره که اوس ورته وګوره ټکي به غټ شي غټ څه که نه شو او که یې کوچني کړي هلته کلیک ورباندې وکړم کوچني شو یا به دا ډول بس دا ډولونه دي د بګین ایرو ټایپ لپاره بل اینډ ایرو ټایپ دا چې پای ته رسېدلی دا سایز څنګه وي دلته کلیک وکړم ورته دا به داسې ډول راکړه ساغز ډول ته واوښته که نه واوښته یا داسې مثلا دا بل د دې اندازه څونه وي اینډ ایرو سایز دا هم دومره دي ګوره ویکټور یې غټ شو که دومره انتخاب بیا دومره بس دا اندازې دا د شیپ لپاره وې خبرې دلته به راسو دا به پرې ساده کړو د دې سایز به لږ غټ دلته به کلیک وکړو ټیکسټ افیکټس ته به راسو ګوره دا چې ټیکسټ فیل برخه ګریډینټ دا هم نور چې کړه پای ته ورسو صحیح دی دلته به راسو داسې آوټلاین مو هم خلاص کړي نه ګوره دا پورې مو ویل دا فرق نه کوي اوس نو بله برخه ده دا به ایسته به دلته به کلیک وکړو دا چې شته دا بیا ټیکسټ افیکټس دی هلته موږ شیډو ریفلیکشن ګلو سافټ ایج او 3D فارمات درلودل اوس نو غواړو دلته خپل په خوښه جوړ اول لرو شیډو دا تور ته سایه ورکول مثلا څنګه یو خو دغه جوړ شوي دلته کلیک وکړه دغه چې موږ هلته هم درلودل که د دې څخه استفاده کوئ خو دلته کلیک باندې وکړو اوکې که دا هم اوکې بس هغه ورته راځي که نه راځي راځي ورته دلته به کلیک وکړم دلته به راسو چې دا منیو دلته موږ ته خلاص دلته به کلیک وکړو وګوره اوس چې ته واوښتله ټیکسټ ته واوښتل دا هغه فرق نه کوي دلته به راسي اول چې لرو ګلو لرو دلته بیا راته معلومېږي چې کوم شی باندې اوس نو د ګلو ته دغه شیډو ته کوم رنګ ورکوې موږ خو دا ډول انتخاب کړی دی اوس راځه دلته کلیک وکړو ته هم داسې رنګ ورکوم هغسې رنګ راغلی که نه که وا داسې رنګ ورکوم هغسې رنګ راغلی اوس نو دا څونه خام تیز دی ګوره هغه خبره او سایز اندازه څونه غټ یې کوچنی یې دومره
تور څخه بیخي غټه کې بار دومره راځي کې ورته کوچنی کوي بیا داسې راځي. بل بلور داسې خوب لکه فوکس ګډا ډول باندې راځي وګوره بار بیخي نه معلومیږي. دلته به راسه تور رنګ انتخاب او دا خطه به څنګه رنګ ورکړو سپین رنګ برشه معلومیږي. اوس راسه سایز خو یې دومره دغه اندازه سو بلور څومره سي داسې خوب راځي بر کې ډېر تیز کې بر داسې راځي بیخي نه معلومیږي. لږ دغسې اندازه صحیح ده صحیح دی په دا ډول. بل انجیل پر څو زاویو باندې راسي زاویې ونې چې اخوا داسې ګرځي اوس دا خوا څو زاویې دي 109 زاویې تر 280 تر 380 پورې راځي دغسې ده 380 صفر او 380 فرق نه کوي هر څو زاویې چې ورته ګرځوي. بل ډسټنس دغه سایه ده د خط څخه څونه فاصله ولري. دلته کلیک وکړه لرې کېږي که نه بیخي چې دومره لرې کې باره ډېر لرې دا خواته پټه سوله ګرځي او که کمه کې بیا صحیح دومره چې لرې بیا صحیح کې ډېر لرې کې بیا خواته پټېږي. اوس بیا دې خوا ده خو د زاویې مطابق زیاره زاویې چې ته ورته انتخاب کوې. دا د څه شي برخه وه د شیډو د هغه څخه وروسته ریفلیکشن بیا لاندې انعکاس ورکوي. هلته خو یو ستا ډولونه کوي دا ډولونو څخه انتخاب هم د دې دلته لارې انتخابولی سې هلته لاندې راغله دلته به راسو بیا به د شیډو ایسته دلته به کلیک وکړئ نو انتخاب اوس یې لاندې ریفلیکشن وینئ دلته به راسو رنګ دې سره اوس درته معلومیږي. اوس راسه ریفلیکشن د دې څخه کار نه اخلي دا نو انتخاب که خپل په خوښه جوړ کړه څونه اندازه ولري دومره اندازه دې ولري بلور څومره راسي دومره دې راسي اوس وګوره او ډسټنس څونه ولري فاصله یې دومره ولري. دلته به اپلای انتخاب کړو شو ساده راته راکړه صحیح دی دا خمیږي او تیزیږي هغه خبره او سایز اندازه څومره یې ګوره دلته بیا د دې اندازه داسې ده چې دی څومره راسي دا تورې څومره انعکاس وکړي ډېر انعکاس وکړي که لږ اوس راسه نو هم دومره اندازه. بل بلور دې راسي بلور بیا داسې راولي مارې بیخي نه معلومیږي داسې ډول هم صحیح دی ډېر هم نه دی هغه مارې بیخي نه معلومیږي صحیح څه او بل څومره فاصله ولري دا بیا داسې لاندې ځي ریفلیکشن دی خو انعکاس لږ اندازه دومره فاصله صحیح ده دومره د هغه څخه وروسته لرو دا به راسي بېرته به یې نو کوو ګلو به یې شاوخوا په شلې رنګ ورکوي کم رنګ ورکوي دلته راسي مخکې اندازه انتخاب په دا اندازه ورکوو دلته به راسو دا به داسې راغلو هغه اندازه دې ورکړله اوس نو د دې سایز څومره یا هر څومره چې ډېری به داسې راځي او که کم کې بیا داسې راځي او څومره یې روڼوالی تیز خامول صحیح شو. د هغه څخه وروسته لرو سافټ ایج دې سره کار نه کوي دا د شپ سره کار کوي هغه چې کې سوکې نرمي ده شاوخوا سوکې دا به زه ایسته کړم بومبر ته به راسي سافټ ایج وګور کار کوي دغه سوکې نه ده شاوخوا سوکې دا تاسو به اکثر لیدلي دا داسې نرم کړی به داسې معلومېږي لکه د هغه عکس چې دننه یي په دغه غوړي کې یا پیدا شي اوس دلته راسه دا ورته انتخاب کړه ورته سوکې ورته نرمې کړه ګوره سوکې نرمې شوې که نه شوې لکه په دغه غوړي کې چې دننه یو عکس پر بل عکس چې دا سوکې ورته نرمې کړي باید داسې معلومېږي. نو دلته مې اندازې استل چې د کلیک وکړې دا اندازې 100 سي 50 کې بیخي دومره اندازه 2.5 ګوره لږ نرمي دي داسې که هغه ورته انتخاب یا راځي خپل په خوښه جوړ صحیح شو.